ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل حمدالله محب کوو. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که طالبان پر کابل پوهنتون د برید پړاو مني یا نه، خو د تیرې ورځې د خونړي او بې رحمه برید اصلي مسؤلین دوی دي. محب ویلي طالبان د ملکي افغانانو په وژلو کې لاس لري او د دوی د بریدونو له امله هره ورځ افغانان د غم پر ټغر ناست وي. زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې طالبانو پر کابل پوهنتون برید نه دی کړی او په سیمه کې نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. امرالله صالح د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي د طالبانو مرکچي په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې یوازې طالبان د حکومت پر وړاندې د تاوتریخوالي انحصار لري، بل څوک نه. نن دوی په بې شرمۍ سره د کابل پوهنتون ډلهییزه وژنه ردوي. طالبان د دوی متحدین او ملاتړي د دې برید مسؤل دي. معصوم ستانکزی د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مذاکره کوونکي پلاوي مشر معصوم ستانکزی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي که طالبان د خلکو په بې رحمانه ډول وژلو پای ته ژمن وي باید ژر تر ژره وربند وکړي. خوست د ولسمشر غني د تازه حکم له مخې جنرال مومند کټوازی د صدیق پتمن پر ځای د خوست د نوي والي په توګه ټاکل شوی او وروستی خبر دا دی چې نن امریکا کې د انتخاباتو وروستۍ ورځ ده. دواړو نمایندانو جو بایډن او ټرمپ په خپلو خبرو کې ویلي چې د بریا احساس کوي. د یادولو وړ ده چې له نن وړاندې نږدې 92 میلیونه امریکایانو د پوسټ له لارې رایه اچولې وه. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.